سلامونه درنو هیوادوالو، ستړي مشه، هیله لرم چې خوشحاله او سوکاله ژوند به ولرئ. شینکه احمدي یم، له خپل کاري ټیم سره راغلی یم شیوکیو ته. دلته به له هیوادوالو سره خبره ترې وکړو. د غنمو لونه تیر شوي دي، د ترڅنګ توت هغه چې د شیوکیو مشهوره میوه ده هغه مخ په خلاصېدو ده. ځینې توتان موږ په ونو کې که وګورو ویې به څنډو او د ترڅنګ هغه وچ وچ توتان به چې ډېر خوندور دي هغه به هم نوشیجان کړو. ورځو له کلیوالو سره غږیږو، د کلي له سپین ږیرو سره غږیږو، له ځوانانو سره یې مجلس لرو. خپرونه ډېره جالبه ده، له موږ سره ملتیا وکړئ. جدا میاده 50 سال آدمین دوده خوی داره دستی یوسف څنګه ما خو پښتون دی. خوب هستی؟ شکر الله جان جور است. چی گپ است؟ در دنیا خونه تا میبینیم ما میبینیم که چی گپ است. چی کردی امروز؟ این شیوکی نام داره. ما خیلی طور است که سر از بگو بعد از نصف شب تو چی کردی؟ ابیاده اینی رو بگو بعد از نصف شب تو چی وظیفه دوام کردی تا این نمیاره. با چی انجام دادی؟ این حال مست مثالش در وطن مثال شهر کار دارم در چلمتر ما کپاس کار میکنیم بار میکنیم خونم تا 8 بجه 9 بجه رینیم و دارم میباشم. بعد از او بیادر خود خطا میتون بچه ها میباشه کمتون کار بار میباشه مال میباشه سوداگری سینی سر حساب است. میایم در خانه خود 2:30 بجه شب ما مردم باید در شهر باشیم. بعد از 2:30 بجه شب مثالش میایم 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت خو میکنیم. بعد از او که خو میکنیم نمازهای خدا میخوانیم. بعد از تو همه 2 ساعت 3 ساعت خدا خاص بر رضای خدا ما هدف ما رضای خدا میباشه تا پاس اونم تیم غیر هدف ما رضای خدا ما دیگه کدام کار نداریم. خب اینجا بچه‌هاتون کار میکنن؟ بچهای ما اینجا خیلی کلش هست. زمینتون نیست اینجا زمین ما اینمی زمین ماست. فکر که وطن ما جای ما دیگه ما جاگه ماست که زمین و دکان گرفتین چه رقم است؟ در کجا؟ در این زمین یا خودت جور میکنید؟ ما زمین ما فعلا ما خودم دیقانی ندارم. خودم فعلا دیقانی ندارم. دیقان خود فعلا این مردم ها این بچه دیقان است. بیا اینجا نزدیک شو. یارو خود سوال است. سلام علیکم. بخیر. این دیقان است. بخیر است انشالله. خوب جان جور است. چی میگدی صداقت مصروف بودی؟ بالا اونجا رومی را خاک میدادیم. خوب کدی چی دور شد خلاص شد نشد؟ نه دیگه وقت تیم خانه رفتن شد که یک وضو نماز کنیم. تیم وضو نماز است. صبح آمدی 8 بجه 8 بجه میاد؟ نه 8 بجه در کجا بیاد؟ 5 بجه 5:30 بجه. 5 بجه میاد؟ 5 بجه 5:30 بجه سر زمین که نباشی خب بعد از گرمی میشه دیگه. تا 10:30 11 کار میشه. بعد از گرمی است کی کار میشه؟ از میری خانه یک ساعت. خب اگه خانه نریم در صفه است در صفه خود قرار مندازیم تا 2:30 3 بجه را نماز پیشینه که خواندیم پس دیگه شروع میکنیم تا زانای تا این تیمای نمازهای شام. آبی چی رقم است؟ آب شمسی است که او بازک است. دیگه آب چی ندارد دریایی؟ داره بسیار کم. امروز با شروع شده بخیر. کم امروز یک ذره آمده بود. خب مقصد تا می فصل اول گندم و کچالو رو رساندک دیگه پس خوش شده بود. امروز حتما نمسون بالا کدام بارش ماره شده بود کم آمدی سون آمدک. چی کش کرده بودی؟ آب داره نه؟ کچالو بود که دیگه گندم پالک.
امسال است بخیر آه. چیز کش نکردی؟ نه امسال نبود دیگه، چیز نبود، گندم و کچلو و پالک. حالا فعلا رومی کشت کرد. آلی رومی هست. رومی بازار رومی گرم است حالا. اینمی کشت تیمش است. اینمی تیمش که است. کشتنش تیمش آمدنش. آه. تیمش است. این بخیر 5 روز 6 روز شاید وقتش مانده باشه باز بخیر خلاص میشه وقتش. اسی وقتی بانجان که میمانی. اینمی 50 روز که من یک ذره خوبش می پسند که میشنی و زیر می باز. تا می 10-15 دیگه ما را شاندنش خوبش میایه، بعد از او با ضعیف میایه. ضعیف می. وقتی که هوا سرش سرد میشه با تنان و مغوره میته سرخ نمیته دیگه. مغورم زیر می سرخ نمیشه. آیس دیگه اینجا چی کش میشه شما اینجا زیاد وقت تر کردین ریشتون سپید شده دیگه. چیستون براتون زیاد مهم است اینجا چیز کش میشه؟ حالا خب فعلا اینمی کچالو، رومی و گندم و پالک و اینمی سر حساب موت شده دیگه. خب رواج است. کدام کرد نوش پیاز و گشنیج و اینمی چیزا می باشه دوباره. اینمی چیزا کشت میکنه مردم. شما دکانی کردین وقتی جوان بودی کار کردین؟ ما کل زندگی ما اینمی بیچارگی ورزم خیلی دیر شده. کل عمرم دمی دیکانی. حال بد خورده در سرم خوشم نمیاد. مزه نمیتاله. نه هم کم باشه یک لقمه باشه بیغم باشه یا نیست بیاده یک لقمه باشه بیغم باشه. بسیار جنجال داره از واسه توان ما بالاست از اینکه در کار آزاد کنه آدم که بتانه این بسیار خوبی شد. آی خوبی دیگه چی کار میکنید؟ کی؟ شما دیگه کار ندارید؟ سر زمین میگردی دیگه؟ ما کلش تعب خود کل زندگی خود در تبخوشی تیر کردیم. کل عمر ما نمیشه 64 سال 63 سال فکر کو کساب آرام تیر کردیم. والا به شک زندگی تیر نکردیم. انقلاب آمده و روسا آمده جنگ آمده دیگه بوده. ما مردم سر خود به نام خدا داده بودیم تا این نمیال غیر هدف ما را بیا یوسف اینجا بیا اینجا نزدیک بیا بیا اینجا چند دقیقه بیا چند دقیقه بشینیم غیر هدف ما رضای خدا ما زندگی خود از اونجا گپ بزنیم. بیا اینجا نمیکنه منم به خدا متوجه دیگه ماشه سلام اوس بگه زود منه چی او منو بس رو دغه دی خانی هغه یو جریب دو جریب په دغه غریبی باندې تیرو مسکینی بیچارهګي نن د چاماس خړل نه د چاماس په ذکر خپل غریبی تیرو خپل مسکینی او مسلمانی دغه ته ضرورت لري او د اسلام بس برای بریته بس رو خدای پاک دې برای ورکړای دا برای د خدای پاک نورم ورکی په سر د جهان کې د خدای پاک دا بیرغ د لا اله الا الله محمد رسول الله ځوړن کی په سر د جهان کې از مجاهدین شهیدان د خدای پاک چې د وطن باندې د مونږه سر قرباني کړه دا د وطن ته وینه تو کړه د هغه دی وینه په برکت د خدای پاک دا پاچاهی د اسلام د لا اله الا الله محمد رسول الله محکم مستحکم لري تر ټول چې تو وسره دا دنیا دا خدای دې دا مستحکم لري. څنګه یې ژوند څنګه تیریږي؟ زن والله دا بیچارهګي ژوند په دې باندې هر مسلمان شکر باسي او موږ هم شکر باسو او مسلمان یا سو آرامی ده دا څه حال و څه ورځ و یار سړی بس رو یو سپای ګرځېدلی و بس رو له مسلماني نه له اسلامیت نه له هر څه نه توجه پیسو ته کړې وه او بلاکو ته کړې وه موټرو ته کړې وه دې شهیدانو دې وینې دې خاورې ته هېڅ پام و فکر نه و. هر څوک خپل جیب کې هر څوک خپل جیب کې و. مسلمان ته مزدوري کې یو بیچارهګي کې یو جریب نه مځکه کې نښتې شمسي نه لري یو بل نه لري یو ماشین نه لري په یو قیس خپله مزدوري کله هغه یو جریب پټی کله کله هلته چې مزدوري کوي پردی چې پیدا شي چې پیدا نه شي بېرته راشي مسکینان دلته د خلاص پروت دي سوري ته یو مړی ډوډۍ په ارامه د اسلام د بیرغ لاندې هر مسلمان چې هر چېرته یي که نه باید دای شکر وباسي چې د اسلام بیرغ لاندې خپل وطن کې یم خپله خاوره کې یم دلته مونځ اودس هر څه دلته قبلېږي له هغې چې نه څه قبلېږي بس وروره خدای مهربانه ده خدای پاک دې حاجي صاحب ته هم دلته دې ژوند کړی که نه نورو ځایو ته هم تللی نورو ځایو دا مونږ مجاهدین یاستو له 14 کلی نه چې مونږ جګ سولو بس وروره چې مسلمان په تاور جګ سو چې مسلمان د اخوا وروسان اخوا کاپیران دخوا مسلمانان مونږ ویلې دغه مسلمان خوا ته که شهیدان سو مړم سو دغه خپله خاوره دغه باید مونږ وبخي که مونږ دغه وبخي خدای مو وبخي دغه خوا ته لاړلو اوس یې راغلو له هغه جینه دغه یو جریب دوه جریب خپل کرو
چاته اجاره چاته یو 2 منه په 10 منه 10 منه هم نیولې ده په 10,000 هم نیولې ده بس دغه کرو بس وروره دغلته خپل ژوند تېروو ډېر ښه څومره کلی دی څو کوره کلی دی تاسو دا چې هېڅ هم نه 8,000 کوره کلی ده څو مسجد بیا لرئ جوماتونه څومره جوماتونه دغلته چې 10 دانې 12 دانې به وي د اینم یک قریه د ما یو دغه یو قریه کورونه خو زیات دي په یوه قریه کې څومره کورونه دي په یو کلي کې په یوه کلي کې چې د ټومېلې 8,000 کوره ده له هغه سره نه ته داسې ګوره تر دې سره 8,000 کوره داسې پراته دي اتفاق هم څه ډول دی بیخي شکر ده چې دغه اتفاق ډېر ښه ده بس وروره دا د کلي د وطن ژوند د مسلماني ژوند او دغه مشران چې یو نیم دانه سپینګیري بل دي د دغو په لارو قدمو باندې چې موږ قدم کېږدو دا به ډېره ښه نو هېوادوالو یخې شړومبې هم را رسېدلې دي دا به نوشیجان کړو د ستړیا تر څنګ دغه شړومبې ښې لګي وکنه لږ خوب در باندې راولي مقصد پوسې لږ سړي هغه خرابوي پکې دمه ممه دلته شړومبې ډېرې یخې دي دا خو چې دي چې اوبه چې دي ډېرې ښې اوبه دي د چینو اوبه دي دا غر چې تاسو ته ښکاري دي دا یې دلته بیخه اوبه راځي دلته ډېرې ښایسته یخې اوبه دي د دې خپله دا هغې ډېرې خوږې او ډېرې تروشې داسې ډېرې ښې شړومبې دي بس د دې هغه په اړه ورته وایه پخوانی دود ده که نه غنم اوس دا دی واښه دي د څه وخت تاسو چاڼ کوئ دا واښه څه وخت دا خو څه داسې وخت لري نو دا پر وخت باندې خپله زوره وخت چې دا خپل په مرور زمان دا شنه بعد له هغه پوهېږو یوه اوبه درې اوبه څلور اوبه خوري بعد له هغه څلور اوبو نه دی رنګ د خپل اړې بعد له اړول اوله خو سابقه خو غوبال کېدو په غویانو به کېده اوس خو ښه زمینه مساعده سوي ټکټر دي ترېشل دي بس په ترېشلو به یې ترېشلو غویان به ذاتي به په هغه کوټه کړل و ذاتي بیا به یې غویان پرې ګرځول هغه ته به یې د هغه ویلې غوبال ویلې بیا به یې غوبال کول بیا به هغه شمال کېده بس شمال ته به جي کو بیا به غنم یو خول داسې واښه به کوټه اوس نو ذاتي ترقي کې دی وخت پرمختګ سوی ده و ذاتي هغه اوس دغه خو هغه د هغه کوټه درته کوي د واښو او بلې خوا د غنمو دا خو خپل غنم دي و دا مې د خپل دی شکر حاصلات سږ کال څه راوړو والله حاصلات سږ کال نسبت نورو کالو ته ښه وه ښه حاصلات او داسې نه تنها د ما د ټولو دهقانانو ډېر ښه حاصلات او غنم بالخصوص غنم نام خدای سږ کال یې ټولو ښې راغلي وو دغه وخت کې کوئ چې ډېر باد زیات وي تاسې بیا دا جوړوئ که نه بدون د باده کېږي که نه کېږي نه دا خو اوس داسې دا د ترېشل په مربوط کې کېږي او ترېشل چې مخی چې مخ په باد یې هماغه خوا ذاتي چې څومره مسیر یې هماغه خوا ځي نور هغه مشکل نه ده تاسو ترېشل چېرې ورته درولی وو ترېشل هم دغلته ورته درولی وو دغلته دلته هم کړی دلته مو نوره کوټه دا د غنمو ورته کړی وو څومره غنم سږ کال کرلي والله شکر دا ویې کړل دغه څه درې بسپې کم 3 جري باندې او 40 بوجۍ یې وکړل ډېر ښه د دې نه وروسته دلته د بانجانو دپاره بعد دا د ذاتي اوس دا تاسو په هغه باندې ذاتي د بعد له د رومیان کېنوو بزغلی ده اوس کلیوال سم خبرې وکړې بزغلی یې کېنوله و بزغلی ده ناوخته نه دی دا بزغلی والله نو وخت یې څو ورځې نور هم وخت پاتې له اوسه خو هغوره وخت نه ده تېر او شپږ ورځې نور هم وخت پاتې په ده وخت یې ډېر پاتې بیا دا چې لږ ځنډ پې وځي بیا هغه کېږي بیا ځان نه نیسي که نه وخت لري ځان نه نیسي لکه اوس چې څومره ښه شین کېږي وده کوي هغه وخت کې نه کوي بیا زموږ ځای کا خواته بیا دغه وخت یې دې تېر ده دلته د هوا پورې دلته هوا و د اوس د کابل هوا چې دا ګرمه ده اوس چې لوګر نه اخوا پې ورځي ذاتي هوا یخېږي هلته یې وخت تېر ده هلته یې وخت تېر ده ځکه دلته کابل کې هوا ګرمه ده مشکل نه لري
کله چې غنم هم ورېبل جوړ کړم ترې شلم کړ ته څو منه غنم دې وښود یو 4 بوجې داسې دوه خرواره داسې شاوخوا دا خپل وړه کړي وي ته نه له اوسه خو مې وړه کړي نه دي خو داسې کم یې وړه کوو داسې که ډېر وړه کړو ټول یو ځای وړه کړو بیا هغه خرابېږي چونجیان کوي هغه کوي بیا هماغه غنم دي مثال 15 بوجې 6 بوجې وړه کوو هماغه استفاده تېر کوو هغه څه خلاصي بیا نور وړه کوو بیا اقتصادي حالت والا نو فعل حال د اقتصادي حالات خو ذاتي همدغه غنم شکر ده و یعنی مطلب دا دی غنم چې دی هغه د وړونه تاسو بېغمه کړي یاست وړونه بېغمه یو لکه یو کال بل کاله پورې دې مونږ ښه همغه اقتصادي بله دې خوږه ډوډۍ هم وي د دې والا ډېره خوږه بالخصوص دا معدې ته ډېره ګټه کوي تاسو هغلته کار کول ورځل هغه بوجې به هم ډکې څنګه و داسې دي دغه پلاله ورته ویل کېده ډېره خطرناکه شپو کې د لړل شي و دا خپله خو دا خو دا هغه ده زه به درته ونی څه شی دی دا ګونډای ورته وایي دا خپله ګونډای ده دا ګونډای به بیا وریو ته دغې شان نه د دکې نو دکې غنم هم دي دا چغل کېږي ښه تی دا غنم تی روزي کېږي دا نو ذاتي فایده نه لري دا غویان هم څه هر شی وخوري هغه ما خبره رښتیا شوه مشکل ورته پیدا کېږي نو تا ګونډای یې خلاص کړی دی نور نشته سټوري نه نو ذاتي دا مامادي ګونډای هغه ده وروسته بانجان څومره وخت کې رسي تقریبا بانجان خو داسې دا څاول خو ذاتي کېنول کېږي دا د کېنولې تاسو ولیدل څه په هغه رقم په هغه سیستم باندې کېنول کېږي فقط بانجان له خیر یو میاشت بعد او 40 ورځې بعد نو نام خدا سره راسي وګوري دا ځای سره رومیان غوړی نیولي چې بیا موږ ته اول راکړه ان شاء الله یعنی موږ په ښودلو کې هم درسوي ګوتې مخ کار ورسه وکړ او چې وکړم هم درسوي ولې نه څه بیا خیر کله مثال په حاصلات راغله بیا بس تاسو ته هغه درکو اول درکو چې راسي مثال په دغه ورځ موږ دا هغه کوو ټولوو یا کارتنوو یا خرڅوو شکولو کې به هم تاسو اشتراک وکړئ دې واښه هم دلته ولاچول دي ولې نه وړی دا واښه اوس داسې دو نرخونه خرابه دي اوس 2.5 خروار ده واښه دغه یو میاشت یوه نیمه میاشت نور ساتو دغه په اوس په 2.5 دغه وخت په 6,000 کېږي اوس دې زره ورځي 2.5 2,000 دا خو جایز نه ده نسبت درې کې ورکړي وکړه نو ګوره دې دره ګټه کړې که نه غنم چې دي مثلا تاسو خپل وړه ته کوئ دې ګونډي نه مثلا کوم مال چې تاسو لرئ هغې ته استفاده کېږي واښه نه خاص استفاده مال ته کېږي اوس واښه نه خو څو رنګ استفاده کېږي مال ته استفاده کېږي لکه د بامبو کاغل څه کوي کاغل ته استفاده کېږي تناره هغه څه پې کوي تنور څه کوي ډوډۍ څه پخوي له هغه نه استفاده کېږي دنه ډېرې ګټې لمدن هم خلک چې بېرته یې خرڅوئ دا هم ګټه ده چې بېرته یې خرڅوي هغه خو نقدې پیسې دي هغه خو یاسې ګټه ده ایسته موږ تاسو ته کلي پورې راغلو ډېر خواږه ډېر درانه خلک دي ماشاءالله ټول په خپلو کارو باندې بوخت دي تاسو څه ډول یاست شکر تاسو هم درانده خلک یاست الحمدلله درست افغانان انشاءالله درانده خلک دي که ورونه دي که هزاره دي که پشهیي دي که نورستاني دي که بلوچ دي درست درانده سنګینه خلک دي موږ خپل په وطن په خپل ځوانانو په خپل سپینګیرو په خپلو سیاسارو تورسارو باندې درست فخر کوو چې یو غیرتي ولس ده افغانستان ونسي شکر په واسو 1000 بار په خپل نظام باید شکر وباسو ونسي خدای موږ ته د نظام بیا بیرته اسلامي نظام راکړي او دغه اسلامي نظام د پاره په نسل موږ 3 میلیونه شهیدان ورکړ په نسل بالکل دغه جای د شکر د په نسل 1000 بار شکر پوسیسه د يهودي د نصارا اشغال وتلو شکر د خدای د الحمدلله له خدای راځي سب دلته ما دا نه وکړه چې ډېر کسان څوک بوزغلای دي بانجانو کنه څوک غنم ولاوي کړی دی څوک کچالو څوک په بېلابېلو کارونو مصروفه دي تاسو په څه باندې مصروفه یې دغه دي ما هم درته شلغم هم کرلی دي ډېر ښه هو دغه شلغم دي وینې دا مې شلغم کرلی لږ مهینه راځي او دغه مې ګندنه کرلی ده چې یو مسلمان راسي بچانو سره دوه تاروري بیبي خوري او دالو پیاوې سره دغه مې نانا کرلی ده په نو چې هر مسلمان راځي او موټکی وړي بچانو سره به یې خوري نور د خدای نه راضي شکر ملک دی الله ده او ملک دی خدای ده په نو چې مونږ هسې ناقه
یو سرپرست یاستو داسې ورو ورو به حاجي صاحب څنګه دي د شلغم حاصلات څنګه دي حاجي صاحب ولا اوس خو ورکوی دی موږ شلغم وخته قراردادیانو د خیتو پرخو به پوه نسي دا شلغم اخیستې ښې پیسې یې کولې اوس نو که دا جلال آباد خلک یو که دي موږ خلک ته ډېر قیمته لاړ سي یا 15 روپۍ یا 10 روپۍ بیا هغه ته هم خوشحاله یاستو چې 10 روپۍ وکړي ولا که په مینځلو په پکټولو ولا که ارزش ولري پوه نسو بیا شلغم ډېرې ښې ګټې هم لري حاجي صاحب ولا شلغم د انسان لپاره بهترینه دوا بهترینه غذا پوسې شلغم ده پوه نسولې نور دغه مې لبلبو کرلی دي پوه نسولې کولای سي چې اخر هغه سي چې تاسې هم بیا راسئ چې یو څه لبلبو درکړو او دغه بزغلی ده کرلی هم د رومیانو بزغله خو مالته مو کېښودلو لږ مخکې و ډېر ښه هلته مو هم کېښود هغه مې ورېرونه وله دغه بزغلی ده دا نور د چې کې نه و نور که د الله رضا وه دغه کابل ته پس رومیان به ورړو نور پوه نسي خدای وکړي چې درستو ته دې ښه جوګاسي او درست افغانان په خزر زردالو سره کم دي زردالو یې موږ وطن کې پداره نسته دغلته یو څو خساکې ونې دي یو 3-4 دانې زردالو موږ نه لرو فقط د موږ پیشه غنم دي کچالو ده مشپیاز ده مثال شلغم ده پوه نسې یو نیم تعداد خلک هم پوسې دا ګازر هم کري پوه نسولې د موږ همدغه دهقاني د مثال ګشنیج کرو لږ ډېر کم مثال مشپیاز کرو او هغه کې نه و همدغه کچالو همدغه شیان دي موږ دغه ترکاري به بل څه شی نه کېنو زه به دغه بکس دلته کېدم هسې وړاندې لاړ شو نو پاتې نه شي حاجي صاحب د موږ وطن کې ټول افغانستان کې درته وښیم زردالو موږ لرو خوږه مېوه ده ډېره هند سره قرارداد شوی چې هند ته به بخیر هغه ځي څومره خوشحاله یې دې ته مېوه بل نورو هېوادونو ته ځي موږ خو له خپل امارات او له خپل اسلامي حکومته غواړو چې درستې دنیا سره قراردادونه وکړي چې دغه موږ ترکاري افغانان پوسې یو 15 روپۍ سي ورته او د بچانو ته خپل یو مړی حلاله روزي پیدا کړي پوه نه سولې د دغه نه به اوسې ښه پورته کار نه وي موږ سره حکومت باید ډېر کوشش وکړي پوه نه سولې په دغه وجه کې چې دا موږ خارج ته پوسې هر شی میوې او ترکاري میوې او دانې او بهترینه میوه څه ده د افغانستان ده چې ښه اوبه لري ښه هوا لري او یو خبر بله درته وکړم قصه رانه اوږده نه سي دغه د موږ د اماسي صاحب پلار و پوه نه سولې د مبارک شیخ عبدالرشید صاحب درته ښیم یعنې ده ویلې وایي یو ساعت د سعودي عربستان په دغه هغه کې وایي په جامع جومات کې اما دننه د الله په کور کې وایي یو ساعت باره کې وایي د توت باره کې تبصره کوله هغه غیر په جنت کې بل چیرې نسته وایي اوله ویلې څه داسې کراټه ونه لري بیا شنه پاڼه کوي بیا شنه کېږي بیا سپین کېږي بیا شیرچی کېږي بیا سره کېږي معلوم وایي هلته ما ته زړه راغله دا د اماسي پلار ویلې وایي پوه سې وایي مونږ خدای مونږ ته جنت را کړی ده او مونږ د جنت په قدر نه پوهېږو دغه سر پورې مشاتود ده دا د بهترین نعمت هو که نه دا د الله نظام ته وګوره پوه نه سې ته واله تک شینې بال له شینه بیا سور سي بیا له شینه پسې تور واوړي دا وګوره دا د الله نظام ده پوه نه سولې نو راغلو په ده باندې د خدای دا ډېر نعمتونه مونږ او تاسې ته خدای را کړي دي و دا جنت میوه ده دا توت غیر په افغانستان کې خو هغه ده دا په افغانستان کې دا شاتوت درته وایي پوه نه سولې بل چېرې دا پیدا کېږي هم نه پوه نه سي په نورو ملکو کې او دا چاپ له افغانستانه او له دغه سپېرو ونو مونږ او تاسې ته خدای رب العالمین نه ده له دغه سپېرو ونو ته مونږ او تاسې خدای زردالو هم راکوي هغه هم دا د خدای احسان ده که نه دغه مونږ څومره که شکرونه باسو څومره د خدای چې عبادتونه کوو د خدای هېڅ شی نسو پوره کولی هو که نه نور الله دې درستو ته علاج دې څه مشکلات دلته تاسو ته پېښېږي څه نه ډېر تاسو کم پاتې مثلا چې تاسو نه رسېږي نور خو ماشاءالله اوبه هم د دې ښې دي عوام ښه ده امنیت هم ښه دی څه نه تاسو ډېر ځورېږئ چې تاسو ته نه وي رسېدلي دغه څه چې دغه ولسونه چې وینې دا شکر پوه نه سي د امنیت لخوا دا خپله مونږ درست پوه سي خپل دولت سره له خپل ولس سره به همکاره یاستو همکاره به ولو او یا به بال دې به م یاستو دا دغه امنیت راغلی ده دا تا او د ما او د نور افغانانو همکاري ده شکر چې په دې وطن کې امن امنیت راغلی دا هزار جای د هزار جای بار د شکر ده باید زر د پې شکرونه وباسو وخته به 500 شپږ د ورځې ځوانان مړه کېدل پوه نه سولې شهیدان کېدل به پوه نه سولې وروره
هغه یو تعداد بیچارهګان څه وله په لاس 12 به عسکري کوله پوه نه سې مجبور هلته د مرګ خولې ته به برابر سول اوس وچه ډوډۍ باید وخورو قسم په خدای دی وخت قسم ته په ماق نه لري چې وخت جواری موږ په ماره نش ډوډۍ نه پیدا کړو اوس په هر کور کې سپینه غنمه ډوډۍ سته ده خو قناعت پې نه لرو همدا وایي چې مړه سولو کار نه کوو مثال کا بچانو ته هم تلیفونونه په لاس کې ورکړي له سهاره تر بېګا دغه پکې کوي نه یو کار کوي نه خواري کوي غریبي کوي وایي چې بیا خبر هم سي وایي کار نشته نو کار به له چی شي پیدا سي کار خو هغه سړی پیدا کولی شي چې کار پسې وګرځي نو ته وکړه زحمت وباسي او که ته کاکل شانه کوې پوه نه سې ونې لاندې کښېنې سبا چیغې وایي زه وږی یم نه ظالمه زحمت وباسه یوه ټوکه به هم در سره وکړم یوه دانه پوه نه سلې وایي میګتون وایي چونګښه وایي زه ما ورغلم میګاتنه ته وایي وروره وایي چی شی وایي ورته ویلې چې خو وروره یو کاسه وړه راکړه چې زه پریشانه یم دا چونګښې ورته ویلې چونګښه خو پېژنې دا اوبو کې څه ګرځي ده ورته ویلې وایي یو کاسه وړه راکړه میګتون ته ویلې تا خو وایي بسته وړه کش کول کړي دي پوه نه سې کور دې ډک دی یو کاسه وړه راکړه وایي ولنډی وایي تا تمامه وړی وایي تمامه ورځ وایي بدلې ویلې قر به دې کوه وایي دنیا دې په قراس نیولې او ما به وایي په دا زمي کې وایي په اوړي کې په ځان باندې خولې او مار به راکش کوه له ځانه به مې 3 وازمه پورته یا 4 یا 5 وازمه پورته به مې ځان راکش کوه اوس راغلی زه ولاکه درکم نور افغانانو ته پکار ده چې همت وکړي غیرت وکړي که ځوان یي که سپین ږیری یي درست دغسې د لاس په تڼاکو شکر الحمدلله پوه نه سولې خپل اولاد ته خپله باید روزي حلاله نفقه پیدا کړو پوه نه او درست افغانانو ته د خدای دا همت دا غیرت ورکړي او تر څو پورې به موږ سوالونه کوو چې روا چویه کفر راکوي پوه نه سوې نه خپله باید همت وکړو خپله باید غیرت وکړو پوه نه سوې ځان نه احتیاجي وباسو ځان نه محتاجي وباسو دغه هېڅ ملک د دنیا خلک یې ورته پاچاهي ته نه دي رسېدلي کرا به پوه نه سولې خدای به هر څه کړي دا نظام به هم خدای ښه کړي د حکومت به هم خدای ښه کړي او دغه نظام به پوه نه سي الله ورځ په ورځ بهتره کړي ښه به یې کړي افغانانو ته هغه د اوس معدنونه دي شروع دي د وخت به پوه نه سي 2-3 کاله بعد که دغه کفار موږ سره دښمني ونه کړي په قرار هم پرېږدي نور په دې پوه سه پوه نه سي چې 3 کاله بعد به انشاءالله دا وطن درست په پښو درېدلي څوک به د ډوډۍ قصه کوي دغه د شکر بازاران جای کارونه د امارات شروع کړي د ګوشتېپې کانال د فخر مونږ پې کوو په امارات اسلامي باندې چې دوی په لوږې له صفره نه شروع کړې ده په وږه خېټه باندې خپل په فکرو کې نه دي همدا وایي چې ودرېږه مونږ ملت او د خپل د ولس غم وکړو 2000 بار شکر په دغه نظام په د خلکو په خپل افغانانو نور د وخت نه سماجي صاحب قربان دي تاسو کله ماشاءالله غار دي هر څوک خپل کار باندې مصروف دي ور بشوي نور هواد ولا صاحب موږ غږیږو هزار د پواله اجازه غواړم السلام علیکم خپانه سه خدای نه خواسته بخشش غواړو کوم خبرم کم زیاته کړی سلام علیکم لاسونه دې باډو السلام علیکم لاس دې راکړه ماشه جوړې خیرات دی خیر چادر به داسې واچوم څنګه و څادر خیر سیادت ښه دی خپله خیر بخیر څنګه دی بوزغلی بوزغلی ښه ده داسې کېنوي درګرده کنه وخت نه ده تېر ډېر ناوخته نه کنه صحیح ده اوس هم ناوخته شوی نه ده که تاسو د دې سیمې هوا دې ته جوړه ده چې اوس کېښودل شي نو اوس هم صحیح ده ښه نو څومره وخت کې دغه یوه جویه او دا یو پټی څومره وخت کېږدی دا نو داسې 15 دقیقې لس دقیقې هغه جوه نیسي وخت 15 دقیقې ښه دا څومره پټی دی ټول دا یو جرب پټی دی ښه نو کار دې که زه به هم درسره کېږدم صحیح ده را یو څو دانې ماته کېنوی سي یو دانه راکړه ماته ډېر مه کېنوی یو دانه کېنوی دا رقم صحیح ده او ډېرې مخه ښه وه
بیا ډېر څښاک سره رقم کېږي بیا ډېر څښاک سي بیا خوسا کېږي نه راشین کېږي څومره باید فاصله وي کې په فاصله یو لیست فاصله ورکړي صحیح ده و بیا ناغه کوي